پر ما بتیر سپر تاسو د خدای نراولی د خار به شمر د ګل پشن ځواني ختموي د خار به شمر د ګل پشن ځواني ختموي. دوستانو سلام. موږ د بنسټ له ادرسه کله یا وخت نه وخت جنو کورنیو ته ورځو د هغوی د حالاتو پوښتنه کوو یا دوستان موږ ته احوال راکوي چې مثلا احسان صاحب احوال راکو په دې سیمه کې بعضې داسې کورنۍ دي چې د بېلابېلو لاملونو په وجه باندې خپلې سیمې او مینې او ولایتونه پرې ایښي دي راغلي دي او په پکتیکا کې په بېلابېلو ځایونو کې میشت شوي دي. دوی د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. په عین وخت کې بیکاري هم اوج ته رسېدلې ده، کار هم نه پیدا کېږي دومره زر چې سړی چېرته بل ځای لاړ شي. او بعضې کورنۍ بیا داسې بدبختانه چې سپین ږیري سرپرستان لري د هغوی کار په وس کې نه یې پوره. دوه داسې کورنۍ چې له غزني ولایته دلته راکړه شوي دي او دوی طبعا دې وختو کې کار هم نه لري او کورنۍ سرپرستان هم سپین ږیري دي، کار نشي کولی. د دوی دواړو کورنیو لپاره مو یوه اندازه خوراکي مواد راوړو. خدای وس چې وس مو رسیږي انشاءالله سپموو به یې نه او تر دغه چې کورنیو به یې حتما رسوو. کاکا هغه څوک چې دا کومک کوي صرف دعاګانې غواړي. موږ هم دعاګانې کوو تاسو ته خدای پاک نور هم توفیق ورکړي او اجر او ثواب دواړو د دنیا درکړي. تاسو له مظلومانو سره دغونه احساس او دغه لرئ او کومک کوئ. موږ د تاسو نه ډېره خوشحاله یو د تاسو کامیابي ته موږ دعاګانې کوو انشاءالله. او دوستانو مهمه مسله دا ده چې ځینو خلکو ته لکه د دې کاکا په څېر باندې دغسې ځای پیدا شوی. مثلا په مرکز کرنه کې په سره کلا کې زموږ دوستان او ملګري د خپل دهقان کوټې دوی ته ورخالي کړي دي ځکه چې دهقان فعلا دلته دې اطاقونو او کوټو کې نه اوسي. دوی ته دا ځای دوستانو خالي کړی د کور دی آباد دي. د ګل پشن ځواني ختموي د خاري په شمر د ګل پشن ځواني ختموي. وخت زما په غاري په پورې خندا ونه کړې وخت زما په غاري په پورې خندا ونه کړې د داسې زول د چې پسترګو کې ازغي ختموي د غارب شمر د ګل پشن ځواني ختموي د غارب شمر د ګل پشن ځواني